نو دلته که موږ ډېر ناست نو کیدای شي دا یو وجه کیدای شي د ټول نه زیات حفاظت کړي موږ دی او د هغې د ټول نه غټه خبره دا ده دغه د میسنګ پرسن والا چې کوم ملګري خبره وکړله دا زما د تره زوی ناستی دی 2014 کې زما د خپل تره زوی دغه کړی دی اغوا کړی دی د اوسه پورې ما د ایزامینې دویم ټینور دی ما د هغه پته ونه لګوله زه به د بل چا څه پته ولګوم زه د خپل لیډر نشم راخلاصولی زه به چې تاسو راخلاص کړم عزیزانو دا ډاکټر اسرار دلته ناستی دی زمونږ دویم پیګان او یو ایمینې زمونږ تقریبا دا یو میاشت شوله چې موږ ته د دواړو طرفونو دا خبر دی چې تاسو درې واړو کې یو کس اغوا کوي او هلته هغه ړم اړئ او تاسو باندې خپل قیدین خلاصوي نو موږ لکه مطلب دا دی چې موږ د ځان په حفاظت کې موږ وزیر اعظم ځان نشي خلاصولی جیل کې پروت دی زه به تا څه خلاص کړم چې دغه رنګې ټول نه یې راپاس او بې غټه خبره دا ده چې زموږ خپله پارټۍ کې چې د بیرسټر صاحب په شانتي ټاوټي که چا د هغه خپله پارټۍ کې چې زما خپله پارټۍ کې زه د بیرسټر صاحب په شانتي د ټاوټ ته ځان نشم خلاصولی د بیرسټر صاحب په شانتي غدار او ټوټ او زه دا هم کلمات وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله دلته دا ډېر خلک موږ ته د شک په نظر باندې ګوري که ما په پارټۍ کې دننه مخالفت نه یې کړی نو زما د خدای کلمه نه نشي چې د هغې دننه هم مخالفت کړی دا زموږ نه سړی نه دی دا له اول نه مشرف سړی و او بیا چې هغه بل چا ته حواله کړی و همدغه طاقتور خلک یو ته حواله کوي او بل یې بل ته حواله کوي او اخره کې موږ ته حواله کړی دی موږ یې ښکاره دا وایي چې دا دغه خلکو سړی دی چا چې زموږ دا خلک پټ کړی دی چا چې اغوا کړی دی چا چې ایمینېګانو ته امپیګانو ته دا دمکانې ورکوي څوک چې امپیګانو ایمینېګانو ته دا دغه ورکوي وروره تا به په دغه وردۍ کې زه اغوا کوم هلته به د هغه خلکو ته حواله کوم او بیا به در باندې خپل قیدین خلاصوم عزیزانو خبره دا نه ده ګوره یو ایمینې ته به یو امپیې ته به یا یو منتخب نماینده ته به تاسو د شک په نظر باندې نه ګورئ حقیقت دا ده چې هغه په خپله دننه هغه کې دننه کوم ګوره زه درته دا مو زه مازدیګر نه بعد به زه کلي ته نشم تللی دا مسله ماته نشته دی او بیا د قبایلو څومره غټ وسایل حقیقت دا دی چې په روډ باندې تېرېږم ما ته اکثر چې زه خپل ډریور ته ځم ما شاته کېنوه شاته چېرته راولو دې روډ ته وګوره په دومره وسایلو کې شمسې به زه دا وایم ستا کتاب چې کومه دی که نه نو هغه چې کوم دی کې موږ ته دا کتاب زه به دا وایم چې دا خو موږ باندې یو ډېر د پښتنو باندې ډېر یو احسان کړی دی خو موږ ته یو مسله دا هم جوړه کړې ده چې کوم دی کې د غټې خزانې ښودلي دي هلته به خدای خبر شه 100 کاله حالات خراب وي او که 50 کاله به حالات زه دا وایم زمونږ دا خو دوی لیکلي دي چې زمونږ وسایل زمونږ مسایل دي ګوره یو خپل یو ایمینې خپل یو امپیې زه درته دا وایم زه په 2010 کې زما کور ته چې یو جنازه راننوته څنګه ډاکټر صاحب وویلی دي زما د تره زوی چې بم کې والوتو زما چې هغې کور ته راننیستو زما والده د هغې کتلو له راتلله هغې ته ټټې کوشو په یو ټیم باندې زما د کوره 2 جنازې ووتلي ولې څوک دې نه دی متاثره کړی ولې دا ایمینې سره بل مخلوق دی د بلې دنیا نه راغلی دی یو امپیه چې کومه دی ولې دا د بلې دا چې کله دا یو مسله هم ده منکې چې یو کس ایمینې امپیه چې موږ وایو که دا د موږ نه یو بیل مخلوق دی دا د موږ نه بیل مخلوق نه دی چې ده ته کومه مسله ده تا ته کومه مسله ده هغه ماته هم ده نو عزیزانو انشاءالله چې څنګه موږ پارټۍ کې دننه د دې پالیسو مخالفت کړی دی قسم درته خورم نن هم موږ د وزیر اعلی سره ورستې راکړله نن هم همدغه ډسکشن دی موږ چې نن د دې نه دغه سبا به هغوی ټول بیا یو ځای وزټ کوو اوس موږ نه دا دغه نه کوو چې یاره موږ خپلو خلکو سره کینو د پی ټي ایم ملګري راغلي دي زموږ له طرف نه ورته تپوس چې کولی شئ انشاءالله د ټول نه زیات سپورټ کولو موږ ورکړي د دې ګیدرینګ